मोज़ज़ कतन को अस्सलाम वालेकुम तासो गोरी लगियाई जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मोज़ज़ कतन को जन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस .com मोज़ज़ कतन को दा वीडियो तर पाए पूरे उगोरी दे द पारे ची तासो सर पे अखलास से राज़ी ची शुरू यकड़ो active and passive voice of relative pronoun whose as object in present indefinite tense. The relative pronoun whose as object यानी के द मफूल वाला active voice और passive voice पर फेल हाल मुतलक की मोज़ज़ कतन को दा कुम चे relative pronoun whose دا د انګلیش او داسې ورډ یا ټکی دا چې دا د سبجیکټ یعنی کې د فاعل په ډول هم استعمالیږي او د مفعول یعنی کې د ابجیکټ په شان باندې هم استعمالیږي نو کله چې هوز د ابجیکټ یعنی کې د مفعول په توګه باندې استعمال وي نو بیا به د اکټیو وایس جمله چې کله پیسیو وایس ته اوړي نو بیا به د پیسیو وایس والا جمله چې د هغه بعد د هوز نه شروع کیږي مطلب مې دا د کوم چې باید دا به د سبجیکټ سره لګیږي چې کله هوز د ابجیکټ په ډول یا په شان باندې استعمال وي او کله چې ترې منفي جوړولو ضرورت وي نو بیا به د هیلپینګ ورب نه بعد په پیسیو وایس کې ناٹ یا منفي لګیږي نو دا ډیفینیشن ده او دا ډیټیل ده راځئ چې شروع یې کړو ا مطلب د اکټیو وی مطلب د وایس هو سن ډو د admire هغوی د چا د زوی ستاینه کوي یا صفت کوي یا تعریف کوي نو دا د دې اکټیو وایس د پښتو ترجمه ده موزز کتن کو کله چې هوز دا چې کله د انټراګیټیو د سوالیه په ډول یا په شان استعمال او د جملې په سٹارټ کې لګېدلی نو بیا به د داسې د سنټنس یا جملې اخر ته د کوېشن مارک سوالیه نشان هم لګول ضروري وي که هغه اکټیو وایس وي هم که پیسیو وایس وي نو موزز قسم کو دلته چې کوم دغه هو سم دی دغه دلته د ابجیکټ په ډول یا په توګه استعمال ده او دغه دې چې دی دغه دلته د سبجیکټ یعنی کې د فاعل په ډول یا په توګه باندې استعمال ده نو دا جمله چې ده دا به د سر نه تر پایه پورې مکمل ټوله جمله په پیسیو وایس کې کنورټ کیږي یا به بدلیږي نو موږ چې کله هوز سن داسې پیسیو وایس ته اړوو نو دا به پیسیو وایس کنورټ شي به چینج شي په هوز سن باندې او بیا دې نه بعد چې د اډمایر دا ورب دا د ورب فرست فارم نو دا به پیسیو وایس کنورټ شي یا به چینج شي د ورب په تھرډ فارم یعنی کې اډمایرډ باندې او بیا دې نه اول او د هوز سن نه بعد هیلپینګ ورب کومکي ورب ایز لګي دې دپاره کوم چې دغه هوز سن چې دی دا سنګولر دی واحد دی نو دې دپاره ورسره هیلپینګ ورب ایز استعمال شوی ده کله چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس سنټنس یا جمله پیسیو وایس ته اوړي نو هغه به بیا پریزنټ کنټینیوس ټینس ته اوړي او بیا دې نه بعد چې دی دا سبجیکټ دا سبجیکټیو کیس نه د دې چې کوم ابجیکټ دی ابجیکټیو کیس هغه دیم ده نو دې به پیسیو وایس کنورټ شي به چینج شي په دیم باندې او دیم سره اول د ورب نه بعد باید به هم په اضافي توګه په پیسیو وایس کې استعمالیږي او بیا دې نه بعد چې دی دغه پیج مطلب د پیسیو وی مطلب د وایس هو سن از اډمایرډ بای دیم د هغوی له طرفه د چا د زوی تعریف یا صفت یا ستاینه کیږي نو دا د دې پیسیو وایس د پښتو ترجمه ده یہ مطلب د اکټیو وی مطلب د وایس whose friends does he refuse to invite هغه د چا ملګري یا د چا دوستانو ته بلنه یا دعوت ورکولو څخه انکار کوي یا نه مني نو دا د دې اکټیو وایس د پښتو ترجمه ده نو مزز کتن کو کله چې دا whose friends داسې موږ پیسیو وایس ته اړوو نو دا به کنورټ شي یا به بدل شي په هوز فرینډز باندې او بیا دې نه بعد چې دی دغه ریفیوز نو موزز کتن کو ریفیوز چې دی دغه د ورب ون دی او د ورب فرست فارم دی نو دا به پیسیو وایس کنورټ شي به چینج شي د ورب په تھرډ فارم په دریم حالت باندې او بیا دې نه بعد چې دی موزز کتن کو دې پوینټ د ښه په توجه سره غوږ کیږي دا کوم چې هوز فرینډز ده داسې کله پیسیو وایس ته کنورټ شي نو دا به
د سبجیکټیو کیس په حالت کې یا په توګه باندې کنورټ کیږي. نو دې دپاره دا هیلپینګ ورب آر چې دی دلته ورسره پلورل یعنی کې جمع یا آر لګېدلی ده. په دې وجه دغه ایس چې دی دغه د پلورل یا د جمع یوه نښه ده، نشانې ده. نو فرینډ چې دی دې سره د ایس اضافه سوی ده، نو دا پلورل د جمع ده. نو په دې وجه باندې دې سره هیلپینګ ورب هم آر استعمال سوی ده. او بیا دې نه به چې دی دا ټو دا پریپوزیشن ده، دا پیسې وایز کنورټ دی به چینج شي په ټو باندې. بیا دې نه به چې دی دغه انوایټ دا ورب ټو دا د ورب فرسټ فارم ده، دا به پیسې وایز کنورټ دی به چینج شي د ورب په تھرډ فارم باندې. نو بیا ورب نه اول او د ټو نه بعد بی به هم په اضافي توګه په پیسې وایز کې استعمالیږي. شرط دا دی کله چې دویم ورب پیسې وایز ته په تھرډ فارم په کنډیشن یا په حالت کې بدلیږي. او بیا دې نه بعد چې دی هی دا سبجیکټ ته سبجیکټیو کیس، نو د دې چې کوم ابجیکټ ته یا ابجیکټیو کیس نو هغه هم دی. نو هی پیسې وایز کې کنورټ شو یا چینج شو په هم باندې. نو هم نه اول او د ورب نه بعد باید به هم په اضافي توګه یا په اضافي شان په پیسې وایز کې لګیږي. نو پی مطلب د پیسو، وی مطلب د وایز. whose friends are refused to be invited by him د هغه له طرفه یا د هغه له خوا د چا دوستانو ته دعوت یا بلنه ورکولو څخه انکار کیږي. نو دا د دې پیسې وایس د پښتو ترجمه ده. مزز کتونکو دغه ای چې دی دغه اکټیو ده او وی چې دی دا وایس ده. whose son do they persuade to help me هغوی د چا زوی ته زما مدد یا کومک کولو باندې راضي کوي یا یې قانع کوي. نو دا د دې اکټیو وایس د پښتو ترجمه ده. نو مزز کتونکو موږ چې کله دغه whose son دغه ابجیکټ چې کله موږ پیسې وایس اړوو نو د دې چې کوم سبجیکټ دی سبجیکټ کې هغه هم whose son دی. نو whose son به پیسې وایس کنورټ شي به چینج شي په whose son باندې. او بیا دې نه بعد چې دی پرسویډ دا ورب ون د ورب فرسټ فارم ده، نو دا به پیسې وایس کنورټ شي به چینج شي د ورب په تھرډ فارم یعنی کې پرسویډډ باندې. او بیا دې نه بعد چې دی معزز کتونکو دغه دې چې دی دغه سبجیکټ ته سبجیکټیو کیس ده، نو د دې چې کومه ابجیکټ ته یا ابجیکټیو کیس ده هغه دیم ده. نو دې پیسې وایس کنورټ شو یا چینج شو په دیم باندې. او دیم نه اول او د ورب نه بعد باید به هم په اضافي شانه په پیسې وایس کې لګیږي. معزز کتونکو دا سنټنس یا جمله چې ده دغه به له دې جنه تر دې پورې چې کومه برخه یا پارټ ده دا به پیسې وایس کې کنورټ سوه. او بیا له دې جنه تر دې پورې چې کومه دغه برخه ده یا شارټ پارټ ده نو دا به پیسې وایس کې کنورټ کیږي نه بدلیږي به نه. دا به لکه څرنګه چې په اکټیو وایس کې وي هم داسې به په پیسې وایس کې لګیږي. نو ټو چې دی دا به پیسې وایس کنورټ شي یا به چینج شي په ټو باندې دا برقرار وي. او هیلپ دا ورب ټو دا د ورب فرسټ فارم ده، نو دا به پیسې وایس کنورټ شي یا به چینج شي د ورب په فرسټ فارم په هیلپ باندې. دې کې بدلول چینجینګ نشته. می نو می به پیسې وایس کنورټ شي یا به چینج شي په می باندې یا په ابجیکټ باندې. دې کې هم بدلول چینجینګ نشته، دا هم برقرار وي. نو معزز کتونکو دا طریقه ده. او چې کله د اکټیو وایس نه پیسې وایس جوړول هغه هم د ریلیټیو پروناون whose as object والا. پی مطلب د پیسو، وی مطلب د وایس. whose son is persuaded by them to help me د هغوی له طرف یا د هغوی په ذریعه یا د هغوی له خوا زما کومک یا مدد کولو دپاره د چا زوی قانع کول کیږي یا راضي کول کیږي. نو دا د دې پیسې وایس د پښتو ترجمه ده. نو مزد کتونکو چیرې تاسو په اول ځل کتلو سره په دې سر نه وي خلاصوي نو تاسو ویډیو دوباره وګورئ دې دپاره چې تاسو سر پې خلاصي او سره تجربه مو زیاته سي. دا د ویډیو پای معزز کتونکو چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختنی ویډیو کې به اکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس آف ریلیټیو پروناؤن
which as subject in present indefinite tense بس د کوو تر هغه پورې د الله په امان